اول تاسو ما سره دغه وایرل ټمپلیټ وګورئ. دوستانو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته وایرل ټمپلیټ جوړ کړو. هغه هم په یو څو دقیقو کې. زیاتره کسانو دغه ټمپلیټ په اړه مانه پوښتنه کوله، نو دغه مې تاسو ته دغه ټمپلیټ راوړل. د دې ټمپلیټ لینک به په د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، چې په هغه لینک باندې کلیک تاسو به ډایرکټلي په ټلیګرام چینل کې دې ټمپلیټ ته بوځي. چې کله مو ټمپلیټ ډاونلوډ کړو دغه ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولی وي. اول به راشئ په د دې لینک به چې کوم دی په ډسکرپشن کې وي، او دا به ما درته په ټلیګرام چینل کې اچولی. په هغه لینک چې کلیک کړئ ډایرکټلي به تاسو دې ټمپلیټ ته راوړي. چې کله یې دلته راوړئ دا به ډاونلوډ کړئ. چې کله مو ډاونلوډ کړئ بیا په همدې باندې کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ دلته به اول نمبر انتخاب کړئ، بیا په علاوه باندې کلیک کړئ. دلته ګوره بیا په همدې باندې کلیک کړئ. تاسو به ډایرکټلي ایوي پلیئر ته بوځئ. که ایوي پلیئر ته بونه د ټولې برنامې درته راوړي، په هغې کې به ایوي پلیئر انتخاب کړئ. بیا به ستاسو سره دغه رقم د موزیک یوه برخه راوړي. دلته به تاسو خپل موزیک وټاکئ چې کوم موزیک باندې غواړئ تاسو دغه هغه ثبت کړئ. مثلا زه دغه غواړم، دا به شي همدا به ورته انتخاب کړئ. را به شي پاس په 3 ډاټ باندې وکلیک کړئ، او دلته به راشئ پاس ویز لري چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ. چې کله په دې باندې کلیک کړئ دلته به اتومات تاسو سره دا راوړي. اوس به د خپل موبایل چې کوم دی دا به لږ تاو کړئ. وایي کوي د خپل موبایل چې دا شیشه یې داسې غټه راشي، دا هر څه لوګو په خپل ځای راشي. نو اوس به راشئ په پنسل آیکن باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په پنسل آیکن باندې کلیک کړ دلته به راشئ دویم نمبر اول نمبر کیپشن کې اول نمبر ایمیج بیک ګراوند ته به راشئ. په ایمیج باندې به ورته کلیک کړئ. بیا په ایمیج به دغه سپین خط باندې ورته کلیک کړئ. دلته به لاندې راشئ په پیک ایمیج چې کوم لیکلی په دې باندې ورته کلیک کړئ. دغه ځای کې ګوره پیک ایمیج په دې باندې مو چې کله ورته کلیک کړ دلته به خپل یو عکس راواخلئ. مثلا زه دغه خپل عکس راخلم. دلته ګوره شاته بیک ګراوند کې به ستاسو عکس چې کوم دی هغه چینج شي. اوس به راشئ دویم نمبر چې کوم دی دغه پی ان جي ایمیج کوم چې څلورم نمبر په کیپشن اول کې کوم دی په کیپشن دونه لږ پاس. بیا به راشئ په ایمیج برخه باندې ورته کلیک کړئ. دلته به بیا په همدغه سپین هغه باندې ورته کلیک کړئ، او لاندې به راشئ په پیک ایمیج باندې به بیا ورته کلیک کړئ، او دلته به پی ان جي نوم خپل ورته اډ کړئ. مثلا دلته ګورئ ما ورته عمرجان اډ کړ. اوس به راشئ بیا به راشئ دلته لوګو دغه ایمیج لوګو ګورئ دغه په کیپشن نمبر 2 کې چې کوم دی دغه په کیپشن نمبر 2 کې دریم نمبر په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به په ایمیج برخه باندې کلیک کړئ، او دلته به بیا راشئ په دغه باندې کلیک کړئ، او دلته به لږ لاندې راشئ په پیک ایمیج باندې به ورته کلیک کړئ. چې کله په پیک ایمیج باندې کلیک کړ دلته به خپل یوه لوګو راواخلئ. مثلا زه دغه لوګو راخلم عمرجان رایټیز، دا به زموږ سره په دغه ځای کې اډ شي. اوس راځو دغه د اس ام موزیک به یې لیکلی وي، او همدارنګه لاندې به یې لیکلی وي ټرینډینګ سانګ. که دا په خپل حال پرېږدئ د ټرینډینګ سانګ په لیکئ یا خپل نوم ورکوئ هغه هم درته ښیم. اوس څنګه کولی شئ چې دغلته اس ام موزیک په ځای باندې خپل نوم ورته ولیکو. دلته به راشئ ټیکسټ ته دغه بي اس ام سرفراز سټوډیو موزیک چې لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ. دلته راشئ د دویم نمبر باندې کلیک کړئ. دلته دغه اس ام چې کوم لیکلی دی په دې باندې به ورته کلیک کړئ، اس ام موزیک. په دې مو چې کله کلیک کړ دلته به راشئ په دغه ځای کې به خپل نوم ورته ولیکئ. مثلا زه راځم ورته لیکم عمر، بیا منفي علامه دغسې ورکوم، او دلته لاندې ورته لیکم جان، عمر جان مې ورته ولیکه. یعنې څنګ کې به ورسره عمر جان هم ورسره ولیکئ. بیا به یې په ډن کلیک کړئ. دغه ځای کې ګوره زموږ نوم ورته اډ شو عمر جان. اوس څنګه کولی شو لاندې دغه ټرینډینګ سانګ په ځای چې کوم دی بل نور لیکل وکړو. را به شئ په دغه ټیکسټ نمبر دې نه لاندې چې کوم دی په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به راشئ په دې اول نمبر دویم نمبر باندې به کلیک کړئ، او دلته چې دا ټرینډینګ سانګ لیکلی په دې باندې به کلیک کړئ، او دلته به راشئ دغه به وران کړئ. چې کله مو وران کړو زه دلته ورته لیکم ټي ای سی ایچ ټیک عمر سکیلز ورسره لیکم. بیا راځم په ډن باندې کلیک کوم. چې کله مو په ډن باندې کلیک کړم بیا راځم په دغه بیک بټن باندې کلیک کوم. په بیک بټن باندې بیا کلیک کوم، نو دلته راځم اوس دغه ګوره زموږ موزیک هغه چې کوم دی هغه ټول پروفیشنل ایډیټ یعنې ټول تیار شو. اوس راځم دغه موزیک خپل پلی کوم. دلته که مو فکر وي دغه زموږ سره دې ځای کې لږ غلط دی، خو داسې کله مو موزیک څک کړو خپل ځای ته ځي. یعنې دلته خو لږ غلط دی، خو هلته بیا خپل ځای کې غلط به نه وي. اوس به راځو د ثبتولو لپاره به راشئ په دغه غشی چې لاندې خواته راغلی په دې باندې به کلیک کړئ. دلته به په اوله خانه کې که تاسو خپل نوم ورته پرېږدئ او که خپل د خوښې بل نوم ورته لیکئ، او په دې خانو سره به هم کار نه لرئ. اوس دلته زموږ سره دغه سانګ چې کوم دی تقریبا 3 منټه او څومره دی. دلته راځو سټارټ سره کار مه لرئ. په دې اینډ ټو کلیک کړئ. څو منټه ویډیو غواړئ چې ثبت کړئ هغه به ورته هغه کې دلته منټونه دي دغه 400 منټه غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. بیا دلته تاسو سره ثانیې راړئ چې څو ثانیې غواړئ هغه به ورته انتخاب کړئ. زه راځم 10 ثانیې ورته انتخاب، بیا په ټیک مار باندې ورته کلیک کوم. بیا به دلته لاندې راشئ په ایکسپورټ باندې ورته کلیک کړئ. ویډیو چې کومه ده هغه ثبتول روان شي.
دوستانو دغه وه زموږ د نن ورځې ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې وي ویډیو درسره لایک کړئ زموږ چینل